یو حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه نه نقل له او دغه حدیث شکل ابو هريره رضی الله عنه خپل نقل کوو 3 ځله بهوش شو. تاسو سوچ کوئ عزتمندو 3 ځله یو ځل بهوشه کله چې دا حدیث بیانوو بیا را پاسېدل بیا بهوشه کېدل بیا را پاسېدل بیا بهوشه کېدل. غوښه عزتمندو ډېر د خطر حدیث دی او د یری حدیث دی. قیامت په ورځ باندې چې اول جهنم ګرمیږي عزتمندو دا په چا ګرمیږي؟ دا په ابو جهل نه ګرمیږي، دا په فرعون نه ګرمیږي، دا په حامان نه ګرمیږي، دا په داسې انسانانو ګرمیږي چې په دنیا کې ټول وخت دا د الله دین ته وقف کړی دی. یو په هغې کې څوک دی؟ یو په هغې کې عالم دی او قاري دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي عالم به راوستلی شي ورته وبویلی شي چې تا څه کړي دي؟ هغه ورته ووایي چې ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن فیک. وایي ما علم زده کو او نورو ته مې وښودو او قرآن مې ولوسته او نورو ته مې لوسته خالص تا د وجې نه. الله جل جلاله به دې عالم ته ووایي کذبته دروغ دي ویله بلکې تا زما دپاره نه دی ویلی. دا حدیث دلته د یرې دی عزتمندو. الله ورته داسې نه وایي چې تا علم نه دی کړی، داسې ورته نه وایي چې تا رسولی نه دی د دې نفي نه کوي، داسې ورته نه وایي چې تا قرآن نور چا ته ښودلی نه دی، بلکې دا ورته وایي دغه دې کړی دی، علم دې کړی دی، بل ته دې ښودلی دی، بیانونه دې کړي دي، قرآن دې لوستلی دی، خلکو ته دې ښودلی دی، لیکن زما د وجې نه دی نه دی، بلکې وجه دا وه چې تا ته وویلی شي عالم، تا ته لوی عالم وویلی شي، لوی شیخ درته وویلی شي او یو لوی علامه درته وویلی شي او قاري د قرآن ته هم دغسې قاري وویل شي. عزتمند دا ډېر د افسوس خبره ده. هغه عالم چې ټول عمر دې درسونه کړي دي، ټول عمر دې ځان ستړی کړی دی، لیکن په دې یوه خبره باندې معمولي خبره باندې ابلیس شیطان ته اخوا کړی لاړې د فرعون نه مخکې جهنم ته غورځېږي العیاذ بالله. د دې وجې نه عزتمندو باید چې ډېر زیات احتیاط سړی وکړي او هره ورځ الله جل جلاله نه وخت په وخت باندې د اخلاص دعاګانې وکړي چې ما کې اخلاص پیدا کا. نن سبا دا میډیا چې دا او دا داسې نور شیان چې کوم دي ډېر خلک داسې ورخطا کړي هم دي. څوک شهرت پسې لیوني دي عزتمندو، څوک دې پسې لیوني دي چې زما د کسان ډېر شي، زما د صفت وشي. دا ټول د ابلیس دسیسې دی عزتمندو. داسې نه چې په دې وړه معمولي خبره باندې ټول اعمال دې برباد شي. زه وایم دا بله څه شی ټوله دنیا دې زما او ستا څوک صفت وکړي چې د الله رضا پکې مقصد نه مې څوک چاله څه ورکوي، څه فایده شوه؟ او دام ضرور نه ده چې خامخا ته بیان وکړي دا د ټوله دنیا واوري او چې وانه اوري نو بس خلاص ستا دعوت صحیح نه دی. نه، یو کس یې واوري بلکې یو هم چې وانه اورېدو ستا رضا به د الله د رضا دپاره به کې. آیا تا ته پته نشته دی ای علیم وروره قیامت کې به انبیا راځي، داسې انبیا به راځي چې یو امتي به ورسره وي، داسې انبیا به راځي چې یو امتي به ورسره نه وي. او تاسو سوچ وکړئ نبي به وي، درجه به د څه شي د نبوتي نبی دی، یو امتی موسنه شي، یو چا په ایمان یو چا خبره نه ده منلې. اخلاص عزتمندو د دې وجې نه موږ له دا فایده نه راکوي چې بیان د ډېر خلک واوري، زمونږ د صفت وشي، موږ ته د شیخ ویلی شي، موږ ته د ملا ویلی شي، موږ ته د علامه ویلی شي، بلکې دا اخلاص په موږ باندې فرض دی. هېڅ څه دې موږ ته ونه ویلی شي، څوک یې اوري که ویې نه اوري د الله خالص د الله د رضا دپاره دا وشي. دا مهمه خبره ده. که دا پکې ونه شي العیاذ بالله د دغه حدیث مطابق به دا عالم د فرعون د حامان او د ابو جهل مخکې جهنم ته ځي. عیاذ بالله.